Guys, what is this? Oh, very good. What is this? Can you tell me the name of this thing? This is called what? Guitar, right? It's a guitar. It's a music instrument. People are playing here. This is called guitar, right? So, this thing which is called guitar, it has its own name. What is the color of it? Black. The black is adjective. We say it is a black guitar. It is a black guitar. Now, دلته موږ یو څو شیان یادو مخکې د دې نه چې but black صفت شو guitar اسم شو. It means د دې شي نوم شو guitar. So this is called a noun. دا د دې شي اسم شو. This is called guitar. This guitar is black. دا guitar څنګه دی؟ تور رنگ لري. توروالی صفت guitar اسم. Right? Very good job. So now بل شي that's shady bottle شو صحیح شو bottle it is the name of this thing دا د دې شي اسم دی صحیح شو this is the name of this thing we can call them bottle دا bottle خپل یو شي شو اسم شو very good and do you know what is this this is called eraser what people say duster تخته پاک دا د دې شي چې کله بر باندې تاسو تخته پاکوي نو دې ته مونږ چې وایو eraser duster وګورئ درې شیان شو بیل اسمونه شته دی and what is this absolutely marker په دې هم پوهیږي چې دا څه دی مارکر دی ځکه مارکر باندې خلک لیکل کوي right very good job and what is this it is a smartphone دا موبایل دی یا سمارټ فون دی صحیح شو تاسو خلکو خبرې کوي ور باندې کتابونه پکې لولئ خپل کارونه پکې مخ ته وړئ this is called smartphone یا ټلیفون مونږ وایو صحیح شو جی بي ټلیفون دی نو ته دې هم دا اسم شو وګورئ مختلف شیان مختلف اسمونه what is this thing this thing oh it's a tie right وګورئ دا یو بل شی دی چې دلته مونږ اچو کورتۍ سره this is called tie دلته هم شته اندازې کې هم شته دې ته چې ویل کېږي tie دا بیا د دې شي اسم شو right very good نو راځو بل شی mask right what is mask this is called mask whereas coronavirus we need to use a mask wear the mask چیرته چې coronavirus نو باید د کرونا دغه چې وکړو ماسک استفاده وکړو نو تاسو ګورئ مختلف شیان شته دی نو مختلف شیان نه باید استفاده وشي and دغه شیان چې دي they have different names مختلف اسمونه لري so my question will be here what is noun اسم څه شی دی اسم هغه شی دی everything has their own names هر سیزونه په دنیا کې چې شته دی خپل نومونه لري welcome dear students په خیر راغلی this time we're going to study nouns what are nouns موږ به دا زده کوو چې اسمونه څه شی دي تاسو ولیدل مختلف اسمونه نومونه ولیدل هر هغه شی چې هغه په دې دنیا کې موجود دی باید یو اسم ولري nouns ولري right they have different names هر شی خپل مختلف نومونه لري clear now okay so before starting this will be our fourth unit دا زموږ تاسو چې دی څلورم unit دی او شلمه صفحه کې نن موږ یو before starting we will have again greetings مخکې د دې نه چې اسمونو ته په تفصیل سره لاړ شو موږ باید چې وکړو موږ باید greetings وکړو راځئ چې شاګردانو استاد سره هارون او حبیب په خپل منځونو کې په یو ریسټورانټ کې خبرې کوي او یا هم په کور کې څه شی وایي پیج نمبر 20 شلمه صفحه greetings A هارون hi حبیب سلام حبیبه welcome to our house زمون کور ته په خیر راغلی welcome to our class زمون کلاس ته په خیر راغلی welcome to our seminar welcome to our party زمون میلمستیا ته په خیر راغلی هر شی چې تاسو یې ویلی شي would you like to have a cup of tea would you like ډیر زیاته مهمه جمله ده دلته مې لیکلې ده would you like to کله چې د چا نه ډیر په ادب مؤدب شکل سره غواړي پوښتنه وکړي یعنې هغه ته وایي چې آیا زړه ته د چای کېږي ته غواړې موږ سره ډوډۍ وخوري نو موږ تاسو به د همیش دپاره دغه جملې نه استفاده کوو would you like زړه دې غواړي آیا ته غواړې مثلا زه تاسو نه پوښتنه کوم would you like to have a cup of tea with me آیا غواړئ چې زما سره یو پیاله چای وڅښئ would you like
to go to picnic with me غواړئ زما سره په چکر لاړ شئ would you like to study with me غواړئ زما سره چې شی وکړئ درس ووایئ would you like to stay in your homes غواړئ چې په خپل کور کې پاتې شئ نو موږ تاسو به د څه شي نه استفاده کوو would you like نو په دې ځای کې چې وي همغه مثلا دلته چې ویلي دي هارون ورته داسې ویلي دي would you like to have cup of tea would you like have a cup of tea and یو پیاله cup of tea right and یو ګلاس یا یو پیاله چای غواړئ زړه ته دې کېږي would you like نو دا ډېره زیاته مهمه جمله ده try to do not forget هیڅکله دا مه هېروئ would you like to study with me now تاسو غواړئ ما سره درس ووایاستئ very good yes okay yes thank you او مننه صحیح شو بیا هارون وایي which kind of tea do you want to drink which kind of دلته ګوره which kind of موږ تاسو وایو okay would you like to have a cup of tea غواړئ ما سره چای وڅښئ yes thank you غواړم which kind of tea څه قسمي چای تور شین او یا هم milk tea د شیدو چای او تاسو به خبر نه یاستئ چې شور چای هم شته دی چې خلک پکې مالګه اچوي right so which kind of tea which kind of food څه قسم غذا څه قسم چای which kind of meal څه قسم غذا right which kind of car څه قسم موټر which kind of friend څه قسم دوست no which kind of څه قسم چای which kind of tea څه قسم چای do you want to drink ته غواړئ چې وڅښئ drink معنی نوشیجان کول right I like to drink زه غواړم چې وڅښم green tea شین چای with some sugar with some معنی یو څه sugar بوره یو څه بوره او شین چای نو بیا یې څښل ماته پرېږده right or black tea or یا که تور چای وي black tea with a piece of candy دلته شته دی piece of candy څه معنی که څه خواږه هم وي right خواږه chocolate right but try to do not eat too much candy ډېر زیات خواږه شیان به نه خورئ right candy چې شته وایي خوږو شیانو ته piece معنی یو څه کوچنۍ ټوټه یعنی یو څه د خوږو هم وي ورسره وي right که هغه هره شیریني اوسیږي piece of candy تور شین چای وي او یا ورسره خوږه وي نو حتما به یې موږ but children students and my friends زما دوستانو try to do not eat too much chocolate ډېر زیات چاکلیټ به نه خورئ very good would you like ګوره بیا پوښتنه کوي هارون تېنه پوښتنه کوي would you like to eat some cookies and cake with your tea would you like زړه دې غواړي چې to eat cookies بسکټ کلچې زړه دې غواړي چې بسکوټ یا کلچې هم ورسره وخورئ or cake یا هم cake with your tea له چای سره I would like piece of cake بیا هم یو څه لږ اندازه cake without any cookies هیڅ بسکټ دې نه وي without بدون دی any cookies هیڅ بسکوټ یعنی بسکوټ نه غواړم یوازې کیک غواړم نو دا به سي delicious معنی مزیدار خوندور that is good ډېر ښه په زړه پورې how about some fruit نو د میوې په هکله ته څه وایې how about some fruit د میوې په هکله څه وایې oh thanks مننه thank you مننه میوه مې نه خوښېږي میوه نه خورم ولې میوه ستاسو د صحت دپاره try to eat fruit all the time right okay this was the word would you like try to do not forget موږ به دا زده کوو would you like to drink would you like to eat right yes I would like وزې غواړم yes I like thank you وزې غواړم right نو دا شان جملې باید تاسو په یاد کړئ right okay let's come to the exercise B راځو B ته او په B کې موږ تاسو چې کوو لکه تاسو ته مخکې ما ویلې what is noun اسمونه چې دي nouns are the name of everything noun is the name of everything اسمونه د هر شي یا noun یا اسم د هر شي د هر څیزونو ټولو یوازې نوم دی صحیح شو هر شي چې تاسو په خپل کلاس صنف کې ګورئ په تاسو په اتاق کې ګورئ تاسو دفتر کې ګورئ تاسو ټول کور کې ګورئ
everything has their own names هر شی خپل نوم لري and we can call them nouns او دې ته موږ چې وای اسمونه لکه تاسو ته مې مخکې چې یادونه وکړه guitar, bottle, mask, tie, word, all these things, right? Okay, نو ستاسو د بی exercise کې و چې کوي you can underline the nouns ستاسو به چې underlines کوي چې به underlines کوي اسمونه right مثلا دې ځکه لیکل شوی اول مثال هم تاسو درکړ شوی this is my pen and that is my notebook pen او notebook دواړه تیرې خط شوی دي صحیح شو this is my notebook and that is my magazine معنا مجله اوس دلته اسم چې دی this نه my ککړی کنکړی فرق نه کا ولې دې ځکه مونږ چې book دا هم اسم دی او magazine مجله هم چې شی دی اسم دی this او did کې به موږ خبرې کوو but in the next session چې دا this او did څنګه استعمال شوی we will talk موږ به ور باندې خبرې the second one دوهمه جمله تاسو وګورئ this is our kitchen and that is our dining room kitchen معنا where do you cook چیرته چې تاسو پخلی کوئ یعنی اشپزخانه هم یو اسم دی ځکه د هغه ځای اسم دی چې تاسو پکې چې پخوئ and dining room چې دی چیرته چې تاسو بیا چې پخ کړي هغه خوري right چیرته چې ټول یو ځای ناست استئ او خوراک کوئ dining room نو دا هم یو اسم دی 3 this is your desk and that is your table نو desk هم زمونږ چې شو یو noun یا اسم دلته به زه ان ولیکم معنا noun شو او table هم چې شو noun شو دا هم noun شو دا هم noun شو دا هم او دا هم noun right number 4 this is their house and that is their garden دا د کور دی کور هم اسم شو او garden باغ هم چې دی یا barn هم چې شو یو اسم شو so see in every sentence we have two nouns په هر جمله کې موږ دوه اسمونه لرو you need to know nouns تاسو باید په noun باندې پوه شئ as you have studied and learned what adjective لکه څنګه چې تاسو صفتونه زده کړل دا ځل به موږ په noun زده کوو okay page number 21 په 21مه صفحه باندې له 5 نه تر 4 پورې به تاسو همدغه سي اسمونه underline کوي معنا دا ده چې زیر یو خط پترینه وباسي where are the nouns چې اسمونه چیرته دي I will be right back in the next session په بل سیشن کې به تاسو سره بیرته یم ومن الله توفیق take care of yourself